بل تاریخ ولې درکړ؟ دا خو د عدالت مرزي ده، زه دې کې څه کولی شم؟ دې کیسونو کې خو دومره څه نه وي، دا خو په یو هیرنګ کې خلاص شي. هغه یو څه ویل او ما بل څه ویل، ځکه فیصله ونه شوه. هغه طلاق نه درکوي؟ طلاق خو به د هغه پلار هم راکوي. نیکسټ هیرنګ کې به وشي انشاءالله. ستا په خیال شمالې ستا پلار به ما له رشته راکړي؟ ولې نه؟ ډیډي زما یو خبر هم نه غورځوي. زه چې ورته څه ویم هغه ومه کوي. یا خو چې زه رښتې نه درشم اوس را نه شي، ډیډي به شکي شي. د دې فیصلې نه مخکې به هیڅ خبره نه کوو. دا هم ټیک ویل. But I can't live without you. زه هر وخت تا سره یم. لږ صبر خو وکړه که نه. لږ چېرته دی، د طلاق نه پس عدت وي او د عدت خپل پیریډ ډېر لانګ وي، هغې نه پس به چېرته بله نکاح کېږي. په هغې پیریډ کې به مونږه آوټ آف سټیشن ته لاړ شو. نشي تللی، دغه پیریډ به ته په کور کې تېروې. یا دا زما لایف دی، زه په کور کې تېروم که بار، د چا ورسره څه کار دی؟ هره خبره پرسنل نه وي، څه خبرې مذهب سره تړلې شوي، څه خبرې پښتو سره تړلې شوي، هغه پروسیجر به هر حالت کې پوره کوې. ټیک ده یار، د عدت نه پس خو څه پابندي نه وي که نه؟ نه بلکل نه، نه پس چې د کوم خوښۍ ځه بیا خو به زه الوزم.